د نن شنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان وضعیت په اړه د نړیوال بانک له لوري د وروستي خپاره شوي راپور د ټولو مثبتو او پر واقعیتونو بنا ټکو هرکلی کوي او دغه اقدام د افغانستان د حقیقي پرمختګ او اقتصادي خوځښت په برخه کې یو واضح انځور ګڼي. افغاني سره میاشت وایي په تیرو 5 میاشتو کې د هیواد په کچه 9,55,811 ناروغانو ته د لومړنیو مرستو OPD واکسین، MCH ریسنګ معاینات، خوارځواکۍ او ولادت ترڅنګ د سوري زړه په ناروغۍ اخته ماشومانو ته په وړیا ډول روغتیایي خدمتونه ترسره شوي دي. د افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون وایي د تیرې ادارې پر مهال په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو وکیل منور شاه بهادري له ترکیې څخه خپل هیواد ته نن سهار راستون شو او زیاتوي ګډ شمېر کسانو د ثبت فرمې ترلاسه کړي او په نږدې ورځو کې به هیواد ته راستانه شي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي د تیرې ادارې د نظامی معلولینو او ملکی معلولینو په ګډون تر دې دمه 150,300 تنه معلولیت لرونکي وګړي ثبت او راجستر کړي دي. کابل ښاروالۍ وایي د کابل ښاروال مولوي عبدالرشید د چاپیریالي او نورو ستونزو د حل په موخه د 14مې ناحیې اړوند د الوخیلو سیمې له مشرانو او سپین ږیرو سره وکتل او په یو شمېر مسایلو بحث او خبرې وکړې.